درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د دال درس وایو. دال د پښتو الفبا 14 توری دی. دال د د آواز ورکوي او په انګلیسي کې په ډي او یا ټي اچ لیکل کیږي. نو راځئ د دال درس ته ولاړ سو. دال دوبی. دوبی ته په انګلیسي سمر وایي. دوبی د کال دوهم فصل دی. په دوبي کې هوا توده وي. په دوبي کې رښتیا هم هوا توده وي، خلک خولې کوي، پکې او ایر کنډیشنونه چالانده وي. اوس نو تاسې دا دواړه جملې زما سره تکرار کړئ. دوبی د کال دوهم فصل دی. په دوبي کې هوا توده وي. تاسو ګورئ په دوبي، دوهم او توده کې دال راغلی دی. اوس به وګورو چې له دال څخه نور کوم نومونه راځي. دال دکان. دکان ته په انګلیسي شاپ وایي. دال دیوال. دیوال ته په انګلیسي وال وایي. او دا چې شده دا هم له دال څخه راځي. دروازه. نو موږ ګورو چې له دال څخه دکان، دیوال او دروازه راغله. اوس به وګورو چې که دال د یو لغت یا نوم په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. ګلدانۍ. په ګلدانۍ کې دال په مابینځ کې راغلی دی. باد. په باد کې دال په آخر کې راغلی دی. اوس نو تاسې راته ووایاست چې نور کوم نومونه له دال څخه راځي. آفرین. well done. دا درس به 2 وارې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. دال دوبی. دوبی د کال دوهم فصل دی. په دوبي کې هوا توده وي. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.